سلام ستړي مشي وخت په خیر له شمشاد څخه د 2 بجو یو ساعته خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د کب یهود 23 او د مارچ میاشتې 15مه نیټه ده. په نننۍ خبري ټولګه کې مو له سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو هم خبرو. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. پر بشري وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ اندېښنې دي. اروپایي ټولنې د ستونزو حل لپاره د افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ وړاندیز کړی. موخه یې له افغان کډوالو سره مرسته ده. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې سلګونه میلیونه ډالر مرسته غوښتې. دولس میلیونه یې ښځې او نجونې دي. د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال له 23 میلیونه افغانانو سره مرسته کړې. او د پاکستان ځانګړي ځواکونه تر اوسه د پخواني لومړي وزیر عمران خان په نیولو نه دي بریالي شوي. بشپړ خبرونه ته ښه راغلاست. زه صنم وزیري یم. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. توماس نیکولسن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او د ترهګرو ډلو مخ په زیاتېدونکي ګواښ د اندېښنې وړ دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې سوله او ثبات دې ته اړتیا لري چې باوري او پراخ ملي ډیالوګ ترسره شي تر څو قانوني نظم او داسې یو پراخ سیاسي سیستم رامنځته شي چې د خلکو استازیتوب وکړي. د نیکولسن په وینا په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بند شوی یا یې فعالیت درول شوی او لږ خبریالان او ډیپلوماټان له دې هیواده راپورونه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي یوناما او د نورو لوړو پر حقایقو ولاړ د بشري حقونو پر وضعیت څارنه ډیره مهمه ده. خو اسلامي امارت بیا تل ویلي چې د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دی او په افغانستان کې هیڅ داسې وسله ډله شتون نه لري چې ګواښ دې پېښ کړي. د افغانستان روباټیک ټیم په قطر کې د ملګرو ملتونو په 5م کنفرانس کې ګډون کړی. د افغانستان د روباټیک ټیم پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی د افغانستان په استازیتوب د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په 5م کنفرانس کې ګډون کړی. یاد کنفرانس د کومو پرمختللو هیوادونو په تړاو جوړیږي. یاد ټیم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې کنفرانس کې دوی د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د افغان نجونو ملاتړ وکړي او دوی یوازې پرې نږدي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر وایي افغانستان او ایران د 10 میلیارده ډالرو کلنۍ سوداګرۍ ظرفیت لري. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له چارواکو سره د اقتصادي سوداګریزو اړیکو، ټرانزیټ، پانګونې او په ایران کې د افغان سوداګرو د ستونزو پر حل خبرې کړي. یاد وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نوموړي د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت له سوداګرو او اقتصادي فعالانو سره په کتنه کې ویلي چې افغانستان او ایران په کال کې د 10 میلیارده ډالرو سوداګرۍ ظرفیت لري. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی دی. اقتصادي کمیسیون د بې اسنادو موټرو د ګمرکي محصول بهیر تمدید کړ. د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې چې د ټرانسپورټي ستونزو د حل په موخه جوړه شوې کمیټه د ټرانسپورټ په سکتور کې شته ستونزې وڅېړي او خپل راپور د اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. غونډه کې دغه راز د بې اسنادو موټرو د ګمرکي محصول پروسه او اړوندو چارو وخت د شته کړنلارې پر اساس د 1402 لمریز کال تر پایه تمدید شو. پریکړه شوې چې قانونو او پټرولیم وزارت د غور د سرب او جستو کان داوطلبۍ اړوند راپور او د تصمیم نیونې معیارونه د اقتصادي کمیسیون غړو وزارتونو سره شریک کړي چې په تړاو یې نهایي تصمیم ونیول شي. غونډه کې د کابل په د سبز کې د نوي کابل ښار جوړولو اړوند هغه ودانیزې پروژې چې ځمکې قانوني اسناد ولري د کور او ښار جوړولو وزارت کولی شي چې د دا ډول پروژو او چارو مربوطه اسناد د منظورۍ په موخه اقتصادي
اقتصادي کمیسیون ته وړاندې او له منظور وروسته خلکو ته د کار اجازه ورکړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ګوجرو قوم له یو شمېر مشرانو سره په کتنه کې په بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي. د ګوجرو قوم مشرانو او علماو په دې کتنه کې له اسلامي امارت ملاتړ څرګند کړی او په بېلابېلو برخو کې د خپل قوم ستونزې او وړاندیزونه شریک کړي. دوی وایي ګوجرو قوم د افغانستان له محرومو قومونو څخه دی چې د وخت حکومتونو ورته پام نه دی کړی او باید اسلامي امارت یې ستونزې حل کړي. په دې کتنه کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ستونزو د حل ډاډ ورکړی او وایي هڅه به وکړي چې نور په افغانستان کې محروم قوم او سیمه وجود ونه لري. مولوي عبدالکبیر ویلي اسلامي امارت د متوازن انکشاف لپاره کار کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو د هلمند، کندهار، پکتیا، خوست او میدان وردګ ولایتونو سوداګرو د بار وړونکو موټرو سکتور له غړو سره د دوی پر ستونزو او نورو موضوعاتو خبرې کړي. په دې لیدنه کې سوداګرو د بار وړونکو موټرو سکتور غړو خپلې ستونزې د مالیاتو او په ناقانونه ډول د کمیشن اخیستو برخه کې خپلې ستونزې او وړاندیزونه شریک کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال قدرت الله جمال ویلي اسلامي امارت د هیواد د سوداګرو او پانګوالو د ستونزو حل ته ژمن دی. نوموړي ډاډ ورکړی چې د دوی ستونزې به وڅېړي او د حل په موخه به یې له اقتصادي کمیسیون سره شریکې کړي. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې د افغان کډوالو لپاره د 614 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په روان زېږدیز کال کې په ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا په 3 هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له نړیوالې ټولنې د 614 میلیونه امریکایي ډالرو مرستې غوښتنه کړې. د کډوالو عالی کمشنرۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د کډوالو لپاره د یوې نوې طرحې جزئیات خپاره کړي چې پکې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتل شوي چې له افغان کډوالو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. له دغې نوې غوښتل شوې مرستې به 7.9 میلیونه کډوال برخمن شي چې په دې کې 15.2 میلیونه یې افغان کډوال دي. یاد سازمان وایي له شویو مرستو څخه به یوه اندازه د دغه کډوالو کوربه هیوادونو ته ورکړل شي ترڅو دغو کډوالو ته خدمتونه وړاندې کړي. چینایي سوداګرو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې افغانستان کې د سړکونو جوړولو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. په دغه کتنه کې دوو چینایي سوداګرو کانسټنټ ری او میسټرو په افغانستان کې امنیت او شته فرصتونو ته په کتو په اساسي ډول د سړکونو او لویو لارو جوړولو برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. له ارګ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغو سوداګرو په بېلابېلو برخو کې د پانګونې زمینې مساعدېدو ته په اشارې د افغانستان سره په اقتصادي برخه کې د همکاریو د دوام ژمنه کړې. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دغو سوداګرو سره په لیدنه کې ویلي چې اسلامي امارت پانګوالو ته د لازمو اسانتیاوو رامنځته کولو ته ژمن دی. د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال افغانستان کې له 23 میلیونه کسانو سره مرسته کړې ده. WFP وایي تیر کال یې په افغانستان کې له هغو 23 میلیونه کسانو سره مرسته کړې چې د خوړو له کموالي سره مخامخ وو او بیړنیو مرستو ته یې اړتیا لرله. د ملګرو ملتونو دغې ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې ډله کې 12 میلیونه ښځې او نجونې هم شاملې دي. یاد پروګرام له ګڼو هیوادونو او سازمانونو مننه کړې چې د دوی د سخاوتمندو مرستو پر مټ یې له اړمنو سره مرسته کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هرات کې روغتون ته د ښځو او ماشومانو مراجعه زیاته شوې ده. WHO د افغانستان څانګې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په هرات کې د مور او ماشوم هغه روغتون ته چې د دې سازمان لخوا تمویلیږي په میاشت کې له بېلابېلو ولایتونو تر 15,000 زیات ناروغان مراجعه کوي. یاد سازمان وایي د دغه روغتون کارونه د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له لوري پرمخ وړل کیږي چې د ښځو او ماشومانو روغتیایي اړتیاوې پوره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو ته خپله ژمنتیا تازه کړې ده.
د تاجکستان ولسمشر د ټولیز امنیت تړون سازمان له منشي سره پر افغانستان خبرې کړي. د تاجکستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په پاڼه کې ویل شوي چې په دغه لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان وضعیت په سیمه کې د ترهګرۍ ګواښونو او نشه یي توکو د قاچاق په تړاو خبرې کړي دي. له دې مخکې د مرکزي اسیا هیوادونو له افغانستان سره د دغو هیوادونو پر پولو د داعش د شتون له امله د ګواښونو او د نشه یي توکو د قاچاق په تړاو اندېښنه ښودلې وه. ټاکل شوې چې د ډله ییز امنیت تړون سازمان په غونډه کې د افغانستان په تړاو هم خبرې وشي. د کابینې په غونډه کې پریکړه شوې چې د جوزجان، اندخوی او هرات روزنګ ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د جوړولو چارې دې پیل شي. د رئیس الوزرا په مشرۍ په دې غونډه کې د اوسپنې پټلۍ ادارې ته دنده سپارل شوې چې له اقتصادي کمیسیون سره په ګډه د کابینې د 26مې ګڼې مصوبې پر اساس د ګمارل شوي پلاوي راپور په پام کې ونیسي او د تخنیکي پرسونل او د کاري کیفیت په اړه څېړنې وکړي. د کابینې په غونډه کې دغه راز د کابل ښاروالۍ ته دنده سپارل شوې چې د نیمګړو لوړو پوریزو ودانیو هغو مالکانو ته چې ځمکې تثبیت او د اداینې چارې بشپړې کړې وي د کار اجازه ورکړي. د ځمکو هغه مالکان چې له جواز څخه یې ډېر پورونه جوړ کړي په دې پریکړې کې شامل نه دي. غونډه کې د هېواد قلمرم ته د بهرنیو نقلیه وسایطو داخلېدو او تګ راتګ طرحه تایید او د ټرانسپورټ او هوایي چلند وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د اړوند ارګانونو په مرسته یې پلي کړي. د سټنډرډ ملي اداره وایي سوداګر دې د بې کیفیته نفتي توکو له واردولو ډډه وکړي. د یادې ادارې په لوی په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د نفتي توکو سوداګر دې هیواد ته د بې کیفیته نفتي توکو له واردولو ډډه وکړي. اعلامیه وایي د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې ککړه هوا د ښاریانو ژوند ګواښي او د دې ککړتیا لوی عامل د بې کیفیته نفتي توکو کارول دي. یاده اداره وایي د سټنډرډ جوړونې د قانون پر بنسټ د سټنډرډ ملي ادارې رهبري د هیوادوالو د روغتیا په نظر کې نیولو سره ژمنه ده ترڅو د چاپیریال د خوندیتوب او د انساني ژوند له ګواښونکو پدیدو سره مبارزه وکړي. د سټنډرډ ملي اداره له ټولو سوداګرو غوښتي چې په دې برخه کې جدي پام وکړي او د دې ادارې له پالیسۍ سره سمه سوداګري ترسره کړي. د بامیانو پاسپورټ مدیریت روان کال نږدې 11 میلیونه افغاني عواید راټول کړي دي. د بامیانو د امنیه قوماندانۍ اړوند د پاسپورټ مدیریت په روان کال کې 10 میلیونه او 803 زره افغاني عواید راټول کړي. د دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان محمد خواني رسا ویلي چې د روان کال له پیله تر دې دمه یې 1402 پاسپورټونه ویشلي چې له درکه یې 10 میلیونه 803 افغاني عواید راټول کړي او د دولت خزانې ته یې سپارلي دي. د نوموړي په وینا د مهال په دغه ولایت کې په عادي ډول د پاسپورټونو د ویش بهیر جریان لري. په کونړ کې 8 تنه د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. د کونړ د امنیه قوماندانۍ مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې 8 تنه د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور نیولي. د مسؤلینو په وینا دغه کسان د قتل، غلا او د نشه یي توکو د پیر او پلور په تور نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو دوسیې به له لومړنیو څېړنو وروسته اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. افغانستان بانک نن 19 میلیونه امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. د افغانستان بانک له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د یوې ازادې داوطلبۍ له لارې نن 19 میلیونه ډالر د لیلام په ډول پلوري. یاد بانک له ټولو سوداګریزو بانکونو، صرافانو او د پولي خدمتونو له شرکتونو چې پر شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د داوطلبۍ ګټونکي دې خپل حسابونه د لیلام ورځې تر پایه تصفیه کړي. د افغانستان بانک نږدې هره اونۍ د افغانیو ثبات ساتلو په موخه میلیونونه ډالر لیلاموي. ورته مهال د بشري مرستو په لړ کې افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو بله نغدي کڅوړه هم راورسېده. د افغانستان بانک له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې افغانستان ته
د 40 میلیون ډالرو نغدي بشري مرستې کڅوړه کابل ته راورسېده او یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوه. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان بانک د هر هغه اصولي اقدام چې هیواد ته د اسعارو د راتګ او د ټولنې له اړمنو کسانو سره د مرستې لامل کیږي هرکلی کوي او دا بانک د بانکي سکتور د لا پیاوړتیا او ټینګښت په برخه کې خپلې هلې ځلې جاري ساتي. یاد بانک وایي هیواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلي ترڅنګ هیله لري چې دا مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره شي. یاد بانک د نړیوالې ټولنې له مرستې د مننې سربیره غوښتنه کړې چې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره تعامل وکړي. امریکا وایي له افغانستان څخه د وتلو د جزئیاتو ورکړې ته ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یوه خبري کنفرانس کې ویلي چې دغه وزارت له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د اسنادو او شواهدو وړاندې کولو ته ژمن دی. پرایس ویلي چې دغه وزارت په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د څېړنو له پیلېدو راهیسې نږدې 100 توجیهي غونډې کړي او دغه کمیټې ته یې لسګونه پاڼې اسناد او لاسوندونه ورکړي دي. تر دې وړاندې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي و چې د بایډن ادارې په ځلونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د غیر مسؤلانه وتلو د اوږدمهاله څارنې او اړوند معلوماتو د وړاندې کولو غوښتنه رد کړې ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي له زده کړو د نجونو محرومیت به د یوه نسل د نابودي لامل شي. یونسکو وایي که په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه پریکړه تغیر ونه کړي له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام به د یوه نسل د نابودي لامل شي. د ملګرو ملتونو یاد سازمان په څو ټویټونو کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي دي. یونسکو د یوه ملت پرمختګ لپاره د ښځو زده کړې تحصیل مهم بللی او خبرداری یې ورکړې چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام به د یوه نسل د نابودېدو لامل شي. د بغلان د احصایې او معلوماتو ادارې نږدې 12 میلیونه افغاني عواید راټول کړي دي. د یاد ولایت د احصایې او معلوماتو ادارې مشر رحمان رحماني وایي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو راهیسې 65,980 پیژندپاڼې ویشلې دي. د نوموړي په وینا په دغه موده کې د 80,344 پیژندپاڼو چارې هم طی مراحل کړي دي. د مسؤلینو په وینا د یاد شمېر پیژندپاڼو د ویش له درکه یې 22,190,280 افغاني عواید راټول کړي او په شفاف ډول یې د دولت خزانې ته سپارلي دي. په غور کې 4 تنه د کانونو د غیر قانوني کیندنې په تور نیول شوي. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان عبدالرحمن بدري ویلي چې دا کسان د امنیتي ځواکونو له لوري د شهرک ولسوالۍ د سریوکان کې د غیر قانوني کیندنې پر مهال نیول شوي دي. د بدري په وینا نیول شوي کسان تر څېړنو لاندې دي چې دوسیه به یې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د افغانستان بانک وایي د افغانیو نوي بانک نوټونه 2 میاشتې وروسته هیواد ته رارسیږي. یاد بانک وایي په فرانسه کې چاپ شوي د افغانیو نوي بانک نوټونه به د روان زېږدیز کال په می میاشت کې افغانستان ته راورسیږي. د افغانستان بانک د تفتیش کمیټې رئیس شاه محمد محرابي ویلي دغه پیسې د یو فرانسوي شرکت له لوري چاپ شوي او دا لړۍ به په راتلونکو میاشتو کې هم دوام ولري. تر دې وړاندې هم د افغانستان بانک د تفتیش کمیټې رئیس ویلي و چې د 1.5 میلیارد په ارزښت نوي افغانۍ چې د یو پولنډي شرکت له لوري چاپ شوي وي افغانستان ته راوړل شوي دي. کابل کې یو شمېر وسلې او مهمات نیول شوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د 3مې حوزې امنیتي ځواکونو په یوه لړ عملیاتو کې ځینې وسلې کشف او ترلاسه کړي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د دې عملیاتو په پایله کې 3 میله پیکا، 12 میله کلانشیکوفونه، 1 میل راکټ او 18 فیره د راکټ مرمۍ، سلګونه فیره د کلانشیکوف او پیکا مرمۍ او ځینې نور نظامي وسایل ترلاسه شوي دي. د دغو وسلو په تړاو د چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړل شوی.
د پکتیا بالاحصار په ګډون د دغه ولایت تاریخي ابدات رغول کیږي. په همدې موخه د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال د پکتیا بالاحصار د وضعیت ارزونې او بالاحصار اړوند د غصب شوي ځمکې راګرځولو په موخه یاد ولایت ته سفر کړی. نوموړي له بالاحصار څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې په 1402 کال کې د دې تاریخي کلا رغول او ترمیم لومړیتوب دی. د عزیزي په وینا د تاریخي ابداتو د ساتنې لپاره د 12 په نوم د یوې قطعې جوړولو تشکیلات بشپړ شوي او د یوه کال په جریان کې سلګونه کسان د تاریخي ابداتو د ساتنې په موخه په دندو ګمارل شوي دي. د هغه په وینا اطلاعات او کلتور وزارت هڅه کوي چې شته امکاناتو ته په کتو د هیواد بېلابېلو ولایتونو کې تاریخي ابدات او سیمې ورغوي. د قطر نړیواله غونډه کې د افغانستان د استازي له ګډون پرته خبرې کیږي. اسلامي امارت وایي له هرې هغې غونډې هرکلی کوي چې پکې د افغانستان د حکومت او خلکو په تړاو مثبت نظر وړاندې شي. شنونکي بیا د دغه ډول ناستو ترسره کیدل چې د افغانستان په تړاو پکې بحث کیږي د هیواد سیاسي وضعیت د لاس سمون لپاره اړین بولي. د نړیوال امنیت 5مه غونډه پرون دوشنبه په قطر کې پیل شوه. دغه غونډه چې نن او سبا به هم دوام ولري ټاکل شوې چې سبا د غونډې په 3مه ورځ به پکې د افغانستان د وروستیو بدلونونو، حکومتوالۍ، د بشري حقونو پر څرنګوالي او یو لړ نورو موضوعاتو بحث وشي. دې غونډې ته که څه هم د پخواني حکومت ځینې سیاسي څیرې ورغوښتل شوي، خو د اسلامي امارت چارواکو ته پکې لکه د ورته نورو نړیوالو غونډو په څیر بلنه نه ده ورکړل شوې. اسلامي امارت که څه هم په دې غونډه کې د اسلامي امارت د استازي نه ګډون ته غبرګون نه ښیي، خو وایي د هرې هغې غونډې هرکلی کوي چې پکې د اسلامي امارت سره د مثبت تعامل او د وضع شویو محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې اغیزمن وي. هر غونډه چې ترسره کیږي او د افغانستان د مسایلو په اړه باندې مثبت روحیه پکې وي او د افغانستان د خلکو سره د همکارۍ له اسلامي امارت سره د رسمي روابطو د برقرار کولو، د افغانستان باندې د محدودیتونو د کمولو، د تور لیستونو، همدارنګه د افغانستان د خلکو د پیسو د خلاصولو، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان خلکو ته د جایګاه ورکولو، په دې اړه باندې همدارنګه په بشري برخو کې له افغانانو سره د همکارۍ، په بانکي مسایلو باندې د محدودیتونو د رفع کولو. دغه مسایل دي که په دې برخه کې غږ پورته سي او د همکارۍ روحیه رامنځته سي، دا یو مثبت ګام ده. شنونکي په دې اند دي چې د نړیوالو اصولو له مخې په نړۍ کې هر حکومت چې د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت نه وي پیژندل شوی، سیاسي مراودې په هغه حد کې نه وي چې یو هیواد ته په رسمي او نړیوالو غونډو کې بلنه ورکړل شي. دا چې فرضاً بین المللي ټولنې نن سبا د افغانستان استازي نه غواړي، یو خو د عدمي رسمیت پیژندنې دلیل دی چې دا د قوانینو بندول د مخې نه صحیح کار دی. دی کولی شي چې نمایندګي ورنه کړي، ځکه چې ته یو څوک په رسمیت نه پیژنې نو هغه به خپل مجلس ته څنګه راوغواړي. دا زموږ ستاسو نارمل ژوند کوم دی، که یو ګاونډي سره تګ راتګ نه لرو نو هغه خپل ډوډۍ ته یا خپل دعوت ته واده ته نه راغواړو. خو ځینې نور شنونکي که څه هم د دغه ډول نقصو جوړېدل او پکې مطرح شوي موضوعات د وړاندیز تر حده ګڼي، خو بیا هم په دې اند دي چې د دغه ډول نقصو زیاتېدل کولی شي د اسلامي امارت سره د سیاسي برخه کې مرسته وکړي. این نشست‌ها منبع صدور قوانین نیست، فقط یک جلسات پژوهشی و تحقیقی هستند که طرح و نظرات برای بهبود بخشیدن حکومتداری ارائه میکنه و این مجلس ها برای افغانستان به نفعش تمام میشه، قدر بیشتر شد. دغه راز د دې غونډې په څنډه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ډلهییز امنیتي تړون د سازمان عمومي منشي سره د افغانستان د وضعیت ترڅنګ په سیمه کې د ترهګرۍ ګواښونو او د نشهیي توکو د قاچاق په اړه هم خبرې کړي. د قطر د نړیوال امنیتي غونډه په لومړي ځل په 2013 کال کې ترسره شوه چې د غونډې اصلي محور یې د هغو هیوادونو پر امنیت راڅرخي چې د جګړې له ګواښ سره مخ وي. له دې مخکې هم په ګاونډ او سیمو هیوادونو کې د افغانستان د امنیت په تړاو دغه راز ناستې ترسره شوي، خو دا چې د افغانستان د حکومت د استازي له ګډون پرته ترسره شوي، د افغانستان د وضعیت او له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې پام وړ او محسوسه پایله نه ده لرلې. اسلامي امارت له ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان څوکۍ د افغانانو استازي ته وسپاري. اسلامي امارت وایي تر اوسه هلته افغانستان استازي نه لري او څوکۍ نه ده ورکړل شوې. دا له افغانانو سره د نړۍ بې انصافي ده او د نړیوالو اصولو خلاف کار دی. څارونکي وایي اوس په ملګرو ملتونو کې د افغانانو استازي نشته چې
د افغانستان په تړاو راپورته کیدونکې پوښتنې ځواب او د افغانانو غوښتنې مطرح کړي. کارپوهان وایي د نړیوالو قوانینو او اصولو په اساس د افغانستان حق دی چې په ملګرو ملتونو کې شته څوکۍ وروسپارل شي. شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر څوکۍ لا هم د هغه حکومت استازی ناست دی چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو سره سم وپاشل شو او له منځه تللی دی. اسلامي امارت وایي د نړیوالو اصولو او معیارونو په اساس باید په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د افغانانو ریښتیني استازي ته وسپارل شي چې له نړۍ سره د افغانستان غوښتنې او دریځ له هماغه سټیجه مطرح کړي. کابل وایي دا چې تر اوسه دغه څوکۍ د افغانستان د حکومت استازي ته نه ده سپارل شوې، دا کار له افغانانو سره د نړیوالو بې انصافي ده. حقیقت دا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان کرسۍ د افغانستان واقعي نماینده ته باید وسپارل شي. دا چې تر اوسه پورې دا کار نه ده سوی، دا یو بې انصافي ده او له ټولو معیارونو او اصولو سره په تضاد کې ده. دا واقعیت چې په افغانستان کې افغانستان اوس فعلا په ملګرو ملتونو کې نماینده نه لري. زموږ هیلهمندي دا ده چې باید د افغانستان د خلکو دغه حق افغانستان واقعي نماینده ته وسپارل شي، تر څو هغه مسایل چې په ملګرو ملتونو کې ښکته پورته کیږي د افغانستان واقعي نماینده هلته حضور ولري او د افغانستان د خلکو د حیا غوښتنې اړتیاوې د افغانستان د خلکو په نمایندګي باندې هلته مطرح کړي. د ملګرو ملتونو د جوړښت له مخې هر هیواد حق لري چې په دغه نړیوال سازمان کې مستقل استازی ولري. کارپوهان وایي اوس په دغه نړیوال سازمان کې د افغانستان غږ خاموشه دی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د هغه چا په لاس کې ده، نه یوازې دا چې د افغانانو استازیتوب نشي کولی بلکې د یوې ځانګړې ډلې لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د رامنځته کېدو د فلسفې او جوړښت له مخې هر هیواد هلته حق لري چې خپل استازولي ولري او مستقیم استازی ولري. دا په ځینو مواردو کې افغانستان ته زیان رسوي او زیان یې دا دی چې هلته افغانان مستقیم غږ نه لري. ډېر کله اتهامونه واردېږي، د هغې ځواب نه وي، ډېر کله پوښتنې پیدا کېږي، هغې ته څوک ځواب نه ورکوي او هغه اوسنۍ استازولي یې د افغانستان استازیتوب نشي کولی او د یو ډلې یا حتی د یو بانډ د استازیتوب په ډول باندې هلته عمل کیږي. غوښتنه دا ده چې نړیوال باید د ملګرو ملتونو د منشور او شته قوانینو په اساس د افغانستان څوکۍ اوسني نظام ته وسپاري او دا د افغانانو حق دی چې په نړیواله کچه یې په مستقیمه توګه غږ پورته شي. د نړیوالو قوانینو او مقرراتو تر سوري لاندې، حتی د ملل متحد د منشور تر سوري لاندې دغه کرسۍ باید د امارت اسلامي افغانستان ته وسپارل شي. خو ځینې بیا په دې باور دي چې په تیر یو کال کې هغه څه ترسره نشول چې نړۍ پرې قانع شي. غوښتنه دا ده چې باید د خپلو نړیوالو حقوقو ترلاسه کولو لپاره له نړیوالې ټولنې او اسلامي نړۍ سره مشترکه ژبه پیدا شي. خدا ده چې په نړیوال سټیج کې هم چې په تیر یو کال کې موږ ناکام وو، نړیوال سټیج کې د افغانستان غږ نه و، بنان خدا ده چې د نړیوالو سره مشترکه ژبه پیدا کړو، د اسلامي نړۍ سره مشترکه ژبه پیدا کړو. دمګړی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر څوکۍ نصیر احمد فائق ناست دی او ځان د افغانستان رسمي استازی ګڼي. باور دا دی که چیرې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ اوسني نظام ته وسپارل شي، نه یوازې دا چې له دې سره به د افغانستان حکومت دریځ نړۍ سره په مستقیم ډول مطرح شي بلکې له رسمیت پیژندنې سره به هم مرسته وکړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته یوه اونۍ پاتې خو د نجونو ښوونځیو په تړاو هیڅ پرېکړه نه ده شوې. د نجونو ښوونځیو پرانیستل اسلامي امارت نه د ولس او نړیوالو هغه غوښتنه ده چې تر اوسه نه ده پوره شوې. تحلیل کوونکي وایي که اسلامي امارت په نوي تعلیمي کال کې د نجونو ښوونځي په پرانیستلو غور ونه کړي نو د ولس او حکومت ترمنځ شته بې باوري زیاتېدلی شي. له تیر څه باندې یو نیم کال راهیسې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلې پاتې دي. که څه هم حکومت د ښوونځیو بندېدو پرېکړه تر ثاني امره بللې خو تر اوسه یې د بیا پیل کېدو په تړاو حکومت واضح تګلاره نه ده وړاندې کړې. خو د نامعلوم برخلیک د ناهیلۍ تر څنګ تمې هم پیدا کړي دي او باور دا کېږي چې حکومت به د نوي تعلیمي کال پیل سره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. افغانستان اسلامی امارت باید زر تر زره د ښوونځیو مسله نور حل کړي، امن ثاني باید نور ونه غځېږي، ځکه چې له یوې خوا نه موږ د افغانستان بچیان له تعلیم نه بې برخې کېږي، دوهم نړیوالو ته دغه بانې د نړیوالو ختمیږي چې نو د ښځو تعلیم باید شروع شي.
تحلیل کوونکي زده کړه د افغان نجونو بنسټیز حق بولي او ټینګار لري چې حکومت باید د دې اساسي حق په وړاندې رامنځته شوي خنډونه لرې کړي. تعلیم او زده کړه د انسان اساسي او بنسټیز حق دی. دا په اسلام کې هم راغلي دي. ملي او نړیوال قوانین او نورمونه هم همدا حکم کوي. خواشنۍ سره چې څه د پاسه یو نیم کال کېږي چې د نجونو په وړاندې دننه په ملک کې د ښوونځیو او تعلیمي مراکزو دروازې تړلې پاتې دي او دا یو ستره معذره ده او دا یو بحران ده چې ملک کې ایجاد شوی دی. هیلهمن یم چې دغه ستونزه د نوي کال په راتګ سره حل شي. د څه باندې 13 میاشتو راهیسې د ښوونځیو بندېدو پرېکړه په کور دننه او بهر لا هم غبرګون نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژونده محوه شوي دي. افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه محوه شوي او عملاً دوی خپلو کورونو کې زنداني شوي دي. اندېښنه ده که حکومت په نوي تعلیمي کال کې د ښوونځیو بیا پیل په تړاو قاطع تصمیم ونه نیسي نو له یو اړخه به په حکومت د ولس شته بې باوري لا زیاته او په نړیواله کچه د مشروعیت په وړاندې اخیستل شوي قدمونه به وګواښي. افغان ولس او نړیوالو ته تر ټولو مهم او ډیر غوښتونکي مسایل هغه د نجونو د ښوونځیو پرانیستل او د میرمنو حقوق دي. که چیرې په دې اړه اړوند مسؤلین کوټلي ګامونه پورته نه کړي د ولس او د حکومت ترمنځ به فاصله لا ډیره او د نړیوال مشروعیت په وړاندې به دغه لوی خنډ لا پسې قوي شي او فکر کوم چې ډیر زر به نړیوال مشروعیت ته لار بیا نه مومي. د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو له بندېدو 1542 ورځې تیریږي خو حکومت د دې ژمنې په ورکړې سره چې د بیا پیل په تګلارې کار روان دی ولس په تمه کې پرېښی. خو د نوي تعلیمي کال پیل ته چې د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي وبلیدل شي چې اسلامي امارت د ولس او نړیوالې ټولنې د بار بار غوښتنو سره بیا هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي او که نه هغه څه چې ټیک ورځې وروسته به روښانه شي. اوس هم دمه لرو، تر دمې وروسته خبرونو ته ادامه ورکوو. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. 2 افغان انجینرانو د ککړې هوا تصفیه کولو فلټر جوړ کړی. دغه فلټر ماشین د 2 میاشتو په موده کې جوړ شوی چې په یوه ثانیه کې د 4 متره مکعب ککړې هوا پاکولو ظرفیت لري. دغه ماشین د کابل پوهنتون د معلوماتي ټکنالوژۍ او چاپیریال ساتنې پوهنځیو په همکارۍ جوړ شوی او نندارې ته وړاندې شو. تاسو دا دود کتلی شئ دلته، نو فلټر تاسو ولګوئ. نو موږ اوس فلټر لګو او دا دود کشکاږو د فلټر په ذریعه باندې دا داخل کړئ هغه ته. د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره د 2 افغان انجینرانو په لاس جوړ شوی د خرابې هوا د تصفیې فلټر د موډل یا نمونې په توګه مسؤلینو او رسنیو ته وښودل شو چې د 2 میاشتو په موده کې د 300,000 افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. دغه موډل چې دی دا 2 متره مکعب حجم لري، 2 متره اوږدوالی دی، 1 متر ارتفاع دی، 1 متر سور دی. دغه چې د برق طاقت 1 کیلو واټ دی او په هره ثانیه کې یعنی پر سکند 4 متره مکعب هوا کشوي، ککړه هوا پر سکند کش کوي. د جبارخیل په خبره ماشین په داسې ډول جوړ شوی چې متضرره سیمې ته به د انتقال وړ وي او په یوه ثانیه کې به د 4 متره مکعب ککړې هوا تصفیه کولو ظرفیت لري. او دغه فلټر د لګولو سیستم داسې دی چې عام موږ سیار سیستم جوړولی شو، عام ساکن سیستم. سیار سیستم چې کومې متضررې ساحې دي هلته موږ لکه دا د ټانکر په شکل سیستم جوړو چې هغه ساحې ته لاړ شي او دغه ککړ هوا چوش کړي. بل متضرر ځایونه د چاپیریال ساتنې ریاست محترم سیاست ته هغه متضرر ساحات هغه معلوم دي، دوی به موږ ته مشخص کړي او هلته دوی د PPM ماشینونه لري. بل افغان انجینر سید زمان سعادت بیا وایي د اسلامي امارت مشرانو مسؤلینو مرستې ته اړتیا لري څو وشي کولی د ټول کابل ښار لپاره د ککړې هوا د تصفیې ورته فلټر جوړ او ګټې اخیستنې ته یې وړاندې کړي. او که چېرته موږ دغه فلټر غټ کړو او لکه څنګه چې موږ فلټر نمونه وړاندې کړه د انپوټ په خاطر باندې، یو سوال دا و چې د هوا به څنګه کش کوو. د دې په خاطر باندې موږ یو بالون جوړ کړی ده
چې دا په ډېرو کم امکاناتو باندې د دې نه ښه سیستم موږ جوړولی شو چې هغه اتومات ښکته کېږي پورته کېږي دا به هوا د ښارونو څخه راخلي او آوټپوټ به د هغه ته ورکوي فلټر ته ورکوي او دا به تصفیه کوي. نو موږ بیا کولی شو چې په ډېر کم وخت کې د مکمل کابل ککړه هوا دا صفا کړو. افغانستان کې د ککړې هوا له کبله د هغه هیوادونو په لومړر کې هم شامل دی چې د خرابې هوا اغېزو له کبله یې زرګونه وګړي په تنفسي ناروغیو اخته کیږي. څو میاشتې وړاندې د اقلیمي بدلون او بدو اغېزو مخنیوي په پار په مصر کې د 126 هیوادونو ناسته هم ترسره شوه چې له افغانستانه پکې استازو ګډون کړی و څو د دغې ککړې هوا مخنیوي لپاره د نړیوالو بنسټونو مرستې او همکاري ترلاسه کړي. د چاپیریال ساتنې متخصصین او کارپوهان په دې باور دي چې اوسنۍ ککړه هوا د ترانسپورټي او نقلیه وسایطو زیاتوالی، د ځمکې لاندې د اوبو کمښت، د ځنګلونو نشتون او د بې کیفیته سونتوکو زیاته استفاده ده. تر راتلونکو 2 ورځو به له 9 میلیونه زیات ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. روغتیا وزارت د پولیو واکسین کمپاین پیل کړی او تمه لري چې سږکال د ګوزړن ناروغۍ مثبته پیښه ثبت نشي. ډاکټران ګوزړن یوه خطرناکه ناروغي بولي او وایي یوازې واکسین کولی شي د دایمي معلولیت مخنیوی وکړي. په ټول هیواد کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی او تر 2 ورځو به دوام وکړي. د روغتیا وزارت مسؤلین وایي د دې کمپاین پر مهال به د ټول هیواد په کچه 9.4 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د پولیو واکسین ورکړل شي. د روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان شمشاد سره په خبرو کې وویل چې دا ځل کمپاین کې هر ماشوم ته د پولیو څاڅکو ترڅنګ د ویټامین ای کپسول هم ورکول کیږي. ډاکټر شرافت زمان دغه راز ډاډ ښودلی چې د پولیو مخنیوي لپاره په سرحدونو او بهر ته د تګ راتګ لارو کې هم رضاکاره ټیمونه ګمارلي دي. زموږ د پولیو د مخنیوي لپاره په بیلابیلو لارو باندې زموږ ټیمونه هم بوخت دي او رهبري هم بوخته ده. په دغه اړه باندې د ګاونډیو هیوادونو سره هم خبرې شوې دي. موږ یوازې د پولیو د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاینونه ترسره کوو، بلکې موږ یوازې د دې ترڅنګ په ترانزیټ په لارو باندې، په لویو لارو باندې یا د کیس ریسپانس په نوم باندې کمپاینونو په توګه باندې موږ کولی شو چې هلته د نورو هیوادونو څخه د پولیو د وایرس راتګ څخه مخنیوی وکړو. همدا اوس هم په بولدک کې، په تورخم کې د ایران څخه کوم سرحدات دي، زموږ د پولیو ټیمونه هلته روزانه شتون لري او هغه ماشومان چې د نورو هیوادونو څخه راځي داخل د هیواد ته هغوی ته موږ د پولیو واکسین تطبیقوو. ډاکټران ګوزړن یا پولیو یو خطرناک او ساري ناروغي بولي او وایي یوازې د پولیو واکسین 2 څاڅکي کولی شي چې ماشوم له دایمي معلولیت وژغوري. پولیو یک مرض فوق‌العاده ساری و کشنده است که از طریق دهان وارد روده گردیده در روده تکثیر می‌نماید و از طریق سیستم دوران خون بالای سیستم عصبی اثر گذاشته شخص مبتلا یا میزبان را در ظرف چند ساعت فلج می‌سازد. اعراض علائم این مرض کشنده و ساری عبارت از خستگی، تب، درد پاها و دستها، شخی گردن و همچنان استفراغ می‌باشد. زما تمنا د خلکو څخه هم دا ده چې دا واکسین چې د پخواني تبلیغاتو په اساس چې دوی ته ګنې موزر دی نه دی موزر، خپلو بچو ته د یو څو څاڅکو په اچولو باندې د دغې وژونکې ناروغۍ، د دغه فلجي ناروغۍ، د دغه ناروغۍ نه چې درملنه نه لري خپل اولادونه بچ کړي او هم مې د هغه چا نه چې په نړیواله کچه د واکسین په برخه کې کار کوي، که هغه ملګري ملتونه دي، که هغه یونیسف دی او که هغه د ماشومانو اداره ده، د هغوی نه مې هیله دا ده چې خپل ماموریت په احسن شکل باندې مخکې یوسي، د افغانستان د ولس او ماشومانو سره جفا ونه کړي. د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو دغه 4 ورځنی کمپاین دوشنبه پیل او تر پنجشنبې ورځې به دوام وکړي. د روغتیا وزارت ویان وایي په دغه کمپاین کې به 9.4 میلیونه ماشومانو ته د ګوزړن ضد واکسین څاڅکي او د ماشومانو د بدن معافیت لوړولو لپاره هر ماشوم ته د ویټامین ای کپسول هم ورکړل شي. ډاکټر شرافت زمان په خپل غږیز پیغام کې ویلي چې تیر کال د ګوزړن ناروغۍ 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو سږکال په ټول هیواد کې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د زیږون پر مهال د مور او ماشوم مړینې کچه ښکته شوې ده. کابل کې د ملالۍ روغتون مشره معیاري روغتیایي وسایل او ښه خدمات د مړینې کچې کمیدو لاملونه بولي. ورته مهال د ارواپوهانو ټولنوي په روغتونونو کې د رواني څانګو شتون هم پوهاوی هم د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي کې مرسته کړې ده. د هیواد ارواپوهانو ټولنې کابل کې د ملالۍ زیږنتون مشرې ته د هغې د ښو او معیاري کارونو له امله ستاینلیک ورکړ. د یادې ټولنې مشر وویل د هیواد په هر روغتون کې میندو ته د رواني سپارښتنو په موخه د ارواپوهنې څانګې شتون د مور او ماشوم د مړینې پیښو د کموالي لپاره اړین دی.
دغه شفاخانه چې ما ولیدله ډېره سوتره او پاکه شفاخانه وه او ما پخوا هم لیدلې وه. نو بیا ما تصمیم ونیو چې د انجمن د روانشناسانو لخوا د رئیسې ته ډاکټر ملالۍ ته د تقدیرنامه ورکړم. رښتیا هم ما د صحت روان په ویسه کې وویلې چې په افغانستان کې بالکل صحت روان دپاره کار نه دی شوی او حتی دا خبره ډېره معقوله خبره ده چې په دغسې شفاخانو کې باید کلینیکي روانشناسان باید دي. د ملالۍ روغتون مشره ملالۍ رحیم فیضي وایي په یاد روغتون کې په تیر یو کال کې معیاري روغتیایي وسایل او د غوره روغتیایي خدمتونو د برابرولو زمینه برابره کړې چې تر ډیره یې د معیاري خدماتو د ترسره کولو له امله د زیږون پر مهال د مور او ماشوم په مړینه کې کموالی راغلی. هغه خدمات چې مخکې کړی دا اوس استانداردونه ته معیاري نه شوي ته یعنې ټول سیستم ورته برابر شوی ده. یو مهم خبره ده او بل مونږ دلته یو مټرنټي هسپیټال ده یعنې یو د زیږنتون یو غټ هسپیټال دی چې یو غټ روغتون ده چې په ټول افغانستان کې یو دی. یعنې د دې امکانات باید لا ډېر سي. ما ډېر خدمت وکړ چې دغه امکانات باید ټول شفاخانې ته برابر وکړو. یو غټ او پی ډي مونږ ورته جوړ کړ د نسایي مریضانو دپاره چې تقریبا په هغه کې په یو ورځ کې مثلا 50 یا 60 نسایي او پی ډي مریضان مونږ لرو او دلته تقریبا 6 مریضان سلکټ کېږي د عملیاتو دپاره. د ارواپوهانو ټولنه په داسې حال کې د ملالۍ زیږنتون د کارونو ستاینه کوي چې په هیواد کې بیا 90% خلک په رواني ناروغۍ اخته بولي. یا د ټولنه د زیږنتونونو په ګډون په ټولو روغتونونو کې د روان پیژندنې څانګه اړینه بولي. ننګرهار کې په تیر یوه کال کې د بېلابېلو جرمونو په تور 1855 کسان نیول شوي دي. امنیه قومندانۍ چارواکو یو خبري کنفرانس پر مهال رسنیو ته وویل چې له نیول شویو کسانو څخه یې د نقلیه وسایطو ترڅنګ درنې او سپکې وسلې او 6 کیلوګرامه نشه یي توکي هم ترلاسه کړي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې ځواکونو په تیر یو کال کې دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 1855 کسان د غلا، قتل، اختطاف، اخلاقي فساد، جالکارۍ، غصب او کمیشنکارۍ او نورو بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي چې ورسره په ولایت کې د جرایمو کچه د پام وړ راښکته شوې. د وژنې په تور باندې 120 کسان او هغه کسان چې د خلکو په زور مالونه اخیستي دي، د خلکو په زور مالونه وړي دي 50 تنه، په چم فریب او دوکهبازي باندې 55 تنه، د غلا په تور باندې 594 تنه، د زنا او د لواطت په تور باندې 222 تنه، د مالونو او انساني قاچاق په تور باندې 80 تنه، تزویر او جلکاري په تور باندې 50 تنه. د مسؤلینو په خبره په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 0 ته رسیدلی او ځواکونو زرګونه کیلوګرام نشه یي توکو ترڅنګ ګڼ نقلیه وسایط او وسلې هم نیولي. له نیول شوو کسانو څخه یې نقلیه وسایطو ترڅنګ درنې او سپکې وسلې او 6 کیلوګرامه نشه یي توکي هم ترلاسه کړي دي. هیروین 24 کیلوګرامه، چرس 4194 کیلوګرامه، شراب 163 لیټره، شیشه 104 کیلوګرامه، تریاک 116 کیلوګرامه، ټابلیټکا 12 کیلوګرامه، کیمیاوي مواد 1415 کیلوګرامه، تیزاب 214 لیټره، اسلحې 3 میله او په تور یې 349 تنه نفره له 90 سرادو موټرو سره یو ځای نیول شوي. په دغه خبري کنفرانس کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین وایي ځوانانو ته د اقتصادي پیاوړتیا لپاره نوې طرحه چمتو کړې او ژر به یې عملي کړي. د دغه نوې طرحې له مخې به ځوانانو ته د فریلانسینګ برخه کې زده کړه او په کور دننه کاري فرصتونه پیدا کړي او د دندو په برخه کې به ورته زمینې برابریږي. یعنې په دې معنی که په کلي کې یوه پروژه تطبیق کېږي باید د کلي ځوانانو ته هغه کسانو ته چې دلته مثلا موږ ځوانان انجینران لرو د دې پر ځای چې د نورو ولایاتو څخه ځوانان استخدام شي د دغه کلي ځوانانو ته باید دلته د کار لپاره زمینه مساعده شي. دغسې که د مزدورۍ دپاره مثلا یو څوک د بله ځای استخدامیږي د هغه پر ځای باید د کلي ځوانانو ته استفاده وشي. البته دا چارې په د ځوانانو چارو معینت او اقتصاد وزارت د یو تفاهمنامې پر اساس باندې تنظیمیږي. د اسلامي امارت چارواکو ځوانانو ته د اقتصادي پیاوړتیا د طرحې خبرداسي مهال ورکوي چې هره ورځ زرګونه شمېر ځوانان په قاچاقي لارو له هیواده تېښته کوي او ډېری هغه یې ټاکلو هیوادونو ته نه رسیږي او په لارو کې له سخت کړاو وروسته بیرته هیواد ته رالیږل کیږي او یا وژل کیږي.
شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار. د کندوز ابدان دښته بیا ځلې د میلو او سیلانیانو په تمځای بدله شوې ده. د ورځې براخه اوس د شپې هم خلک په دغه بیدیا کې د تفریح لپاره پاتې کېږي او په همالته شپې تېروي. د شمشاد خبریال عبدالله ساحل ابدان دښتې ته تللی او هغه سیلانیانو سره یې چې له لرې ولایتونو په میله تللي دي غږېدلی دی. مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې اضافي سرتېري یې ګمارلي او سیلانیان د هېڅ ویره نه لري. دا په کندوز کې ابدان دښته ده، هغه سیمه چې سیلانیان یې له طبیعي ښکلا او امنیتي پلوه تر ټولو ډاډمنه سیمه بولي. شپه 11 بجې دي. دلته له کابل، لوګر، فاریاب او خوست ولایتونو راغلي میلمانه په تفریح بوخت دي، خو پکتیاوال بیا په ملي اتڼ خپله خوښي څرګندوي او له نورو هیوادوالو هم غواړي چې د پسرلي په موسم کې د ابدان دښتې ته راشي. او ډېر د امن احساس کوم چې مخکې به د شپې څوک ګرځېدلی نه شول، اوس دومره د اسلامي امارت په راتګ سره دومره پوره امنیت راغلی دی چې څوک خلک اوس په ډاډه فضا کې راځي او شپې ډېر ناوخته ټایم دی چې دلته موږ دغه د ناستو میلې ته راغلي یو. د خوست ولایت نه راغلی یم، کندوز ولایت د ابدان دښتې ده. تقریبا د شپې 11 بجې تقریبا اوس دلته مو پاتې یو، د ملګرو سره یو میله مو وکړله او شپه مو دلته تېروو. او موږ راغلي یو چې نن د دشت ابدان خلک یې ډېر صفت کوي او واقعا هم چې ډېر سمسوره دشته ده. فاریاب کجا، کندوز کجا. الحمدلله از شکرگزاری میکنیم که از خداوند که امارت اسلامی آمده، امن و امنیت ما الحمدلله برابر است. کندوز کې مسؤلین بیا د ډاډمن امنیت خبره کوي. امنیت امیر مولوي دوست محمد عبیده وایي د ابدان دښتې سربیره یې د لویو لارو امنیت هم خوندي ساتلی او ټولو سیلانیانو ته د لا ښه امنیت ډاډ ورکوي. کوم خلک چې دشت ابدان ته د میلو دپاره یا د سیاحت دپاره راځي نو هغو ته موږ اطمینان ورکوو چې د دوی د امنیت دپاره موږ ټوله کشفي ارګانونه بدون د شهره بدون د امنیتي ارګانو څخه بلکې کشفي ارګانونه هم موږ دلته همیشه دپاره هغو ته مو سپارښتنه کړې ده، هغه مو موظفه کړي دي د دوی د امنیت دپاره. نو موږ اطمینان ورکوو انشاءالله هیڅ نوع تهدید او هیڅ نوع امنیتي پیښه به دوی ته نه پیښیږي. د ورځې په اوږدو کې د دغه لویې لارې او دښتې امنیت ټینګ ساتل شوی او خلک خوښ دي، خو د شپې له خوا هم د امنیت لپاره څه تدابیر شته. مولوي عبیده یې په اړه وایي. د شپې د خوا څخه هم موږ شهره لرو، زموږ امنیتي ارګانونه دي، هغو ته موږ یو قسم نوکریوالي لرو د امنیتي وضعیت لپاره. نو د شپې که ورځ 24 ساعت موږ د خپل ولس خپل ملت ته اطمینان ورکوو چې دوی د هیڅ نوع د خوف او د تهدید د دې تشویش نه کوي. ابدان د کندوز شمال لور ته په 8 کیلومترۍ کې پرته هغه لویه او پراخه دښته ده چې په سینه یې منځنۍ اسیا ته سوداګري سړک تیر شوی او شپه او ورځ پرې لویې او کوچنۍ موټرې تګ راتګ کوي چې تیر وختونه به یې موټر چلوونکو د غلو او شکمارانو له لاسه سر ټکوو. خو وایي اوس مهال یې ژوند خوندي دی او شپه او ورځ په دغه لویه لاره پرته له ویرې تګ راتګ کوي. دغلته ناست کسان د پکتیا، فاریاب، لوګر او کابل او ان د کونړ نه هم دلته ځوانان راغلي او په نورو هیوادوالو غږ کوي چې د پسرلي په موسم کې راشي او د کندوز د ابدان دښتې د سمسورتیا، ښکلا او ډاډمن امنیت څخه خوند واخلي. عبدالله صاحب، شمشاد نیوز، کندوز ابدان دښته. پکتیا کې سږکال 300 زره نیالګي کینول کیږي. د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کې مسؤلینو ویلي چې مرکز ګردیز او 14 ولسوالیو کې به 300 زره نیالګي کینوي. د چاپیریال ساتنې ادارې بیا له خلکو غواړي چې نیالګي د کینوي او د ځنګلونو له غوڅولو ته ډډه وکړي.
د پکتیا کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د نیالګیو کینولو د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 300 زره نیالګي کینول شي. کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وایي چې دغه نیالګي د بیلابیلو مؤسسو په مرسته چمتو کړي چې مرکز ګردیز او ولسوالیو کې به کینول شي او یو شمېر مؤسسو ورسره ژمنه کړې چې پر 919 هکتاره ځمکه به باغونه جوړوي. مجموعه نیالګي خو تقریبا ډیر زیات نیالګي دي چې د مؤسساتو لخوا مختلفو مؤسساتو لخوا او د موږ زراعت ریاست لخوا نه کینول کیږي. تقریبا تر 3 لکونو زیات نیالګي دي ان شاء الله چې هغه په مختلفو ولسوالیو کې او په مرکز کې کینول کیږي. نو موږ اراده لرو چې قوری جوړ کړو راتلونکي لپاره لدينا هم زیات نیالګي پکتیا په ټولو ولسوالیو کې توزیع کوو او کینو. د پکتیا چاپیریال ساتنې ادارې رئیس عبدالهادي له خلکو غواړي چې نیالګي دي کینوي او د ځنګلونو له غوڅولو دې ډډه وکړي. موږ د خپل پوهاوی د خپل پروګرامونو سره په ضمن کې هغه څوک چې د امارت له اصولونه چې هغه د ځنګلونو د قطع کولو په باره کې راغلي دي چې ځنګل باید قطع نه شي، باید هغه احیا شي وساتل شي. د یو ملي شتمنۍ ده. نو امارت الحمدلله دغه قطع ایجاد کړې ده او موږ وخت په وخت باندې دغه ځنګلونو چې هغه په تیر وخت کې موږ سروي کړي دي وخت په وخت باندې نظارت کوو. الحمدلله که څوک خلاف ورزي کوي د دغه شنې قطعې له طرف نه هغه خلک مجازات کیږي. د پکتیا اوسیدونکو د سلګونه زره نیالګیو کینولو ته خوشاله دي، خو له اړوند ادارو او خلکو یې د پالنې او ساتنې غوښتنه کوي. هله مې ټولو هیوادوالو نه دا ده چې تیر په پرتله باندې کې چیرته درته ووایم تیر په پرتله نیالګي ډیر زیات نه دي کینول شوي. اوس هم افغانستان ډېرې ساحې لري، نو څومره چې نیالګي کینول شي هومره دغه وطن سره ښکلا پیدا کوي. ګردیز ښار کې د نیالګیو یو شمېر پلورونکي وایي چې د نورو کلونو په پرتله یې د نیالګیو پلورلو بازار سوړ دی او ډیری خلک یې د پیرودلو توان نه لري. خلک ولاکه د یوې ونې وسملی شي د دې یو خو بیا هم نه کېږي ذاتي به یو نیمه ونه هم چې اخلي خلک زوبل دي ولا شاشایي کې پیغون پیښمانه دي. خلک وضع اقتصادي داسې زوبله شوي چې له یو نیم نه ماشي وسي زاول زه خپله ولا لاس ورې راغلم ته ودرې څه خرڅانه کېږي قیمته کېږي. اقتصادي ضعیف ده. اقتصادي مخکې به خلک د 50 دانې 100 دانې به اخیست، اوس 10 دانې 15 دانې د اقتصاد په حساب باندې دوی ونې اخلي. بازارونه لکه چې مخکې ګرم اوس ساکل دومره ګرم نه ده. پکتیا کې هر کال لسګونه زره نیالګي کینول کیږي چې پالنې او ساتنې ته یې پاملرنه نه کیږي او د څو میاشتو په تیریدو سره بیرته وچ شي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. کندهار کې د مشهوره لاسي کندهاریو غاړو بازار سوړ شوی. جوړونکي او کاروباریان د ماشیني غاړو زیاتوالی او بهرني مارکیټ نشتون د کندهاري غاړو د بازار لویدو او د بیو ټیټېدو لاملونه بولي. ځایي مسؤلین بیا د دې صنعت د ودې او بازار موندلو ډاډ ورکوي. وایي چې هڅه کوي نندارتونونه جوړ کړي. د 2 بجو یو ساعته خبرې ټولګه مو دلته پای ته رسېږي. له ملتیا منارې مننه.